کلیوالي زراعتي فعالیتونه. زراعت زموږ او موږ د زراعت یو. زراعت د ټولې نړۍ د ژوندیو موجوداتو لپاره بهترین مسلک دی او ژوندي موجودات د زراعتي محصولاتو او تولیداتو څخه استفاده کوي. زراعت یو داسې مسلک دی چې هم روحي، هم جسمي او هم اقتصادي ګټې لري. که څه هم موږ ډېر مخته نه یو تللي، ولې ډېر شاته هم نه یو پاته. د نړۍ اکثره ملکونه او د هغوی زراعتي کارمندان او کارپوهان په دې لټه کې دي چې د خپل هیواد د وګړو لپاره په زیاته پیمانه زراعتي محصولات برابر کړي. دوی مجبوره کیږي چې د زراعتي محصولاتو د لا پیاوړتیا لپاره او د ښو حاصلاتو د لاسته راوړلو لپاره زیات کیمیاوي کودونه او درمل وکاروي. په کیمیاوي درملو کې ډیره برخه زهریات دي. هغه ملکونه چې زیاتې کیمیاوي سرې او زیات کیمیاوي درمل یا زهریات د خپلو کښتونو د لا ودې او ډیرو حاصلاتو په موخه کار کړي دي، د دې پر ځای چې ګټه وکړي بلکې زیانونه ورته رسېدلي دي. تر ټولو ښه مثال یې په نږدې همسایه ملک هندوستان کښې د ناعلاجو امراضو رامنځته کېدل دي چې په انسانانو کښې داسې مرضونه رامنځته سوي دي چې هیڅ علاج نه لري او ډاکټران ورته حیران دي. موږ که څه هم زیات حاصلات نه لرو، ولې بیا هم ګټور او طبیعي محصولات لرو چې هغه زموږ صحت ته هیڅ زیان نه رسوي. د طبیعي حاصلاتو ګټې زیاتې دي. په هغه ملکونو کې چې ناعلاجه امراض د زیاتو کودونو او دواو د استعمال څخه رامنځته سوي دي، اوس په هغو ملکونو کښې طبیعي او د عضوي سرې زراعتي محصولات یوازې خانان رانیولی سي او هغوی استفاده ځنې کوي ځکه قیمت یې زیات لوړ دی. زموږ زراعتي حاصلات که څه هم په ډېر ټیټ قیمت دي، ولې زموږ په ګټه دي ځکه هر څوک کولی سي چې دغه محصولات رانیسي او استفاده ځنې وکړي.